سپین غر پړانګانو د شپږیزې 2022 اتلولي خپله کړه. تر زبردستې لوبې وروسته د سپین غر پړانګان وتوانېدل چې په پایلوبه کې د بوس ساتونکو ته ماتې ورکړي او د 2022 کال د شپږیزې کرکټ لیګ اتلولي په خپل نوم کړي. سپین غر پړانګانو د بوس ساتونکو لوبډلې ته په پایلوبه کې یو ستر هدف ټاکلی و چې بوس ونه توانېدل دغه هدف پوره کړي. حشمت الله شهیدي زبردسته لوبه وکړه خو خپل لوبډله یې بریالی نه شوی کړی. هغه د شپږیزې تر ټولو زیاتې منډې جوړونکی لوبغاړی هم دی. د شپږیزې کرکټ لیګ پایلوبه نن په کابل کرکټ لوبغالي کې د بوس ساتونکو او سپین غر پړانګانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د لوبې په پیل کې سپین غر پړانګانو د لوبې پچه وګټله او لومړۍ توپخانه غوره کړه. سپین غر پړانګانو په ټاکلو 60 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 188 منډې وکړې چې له ډلې یې عثمان غني 9 نجیب الله ځدران 43 او عابد محمدي 29 منډې وکړې. د بوس لخوا نه ضیاء الرحمن اکبر 2 فضل حق فارقي او محمد سلیم یو وکټې واخیستلې.